د بشري حقوقو مدافع لوبډله استرالیا د نړیوال جام د 2 پوینټونو په لټه افغانستان ته پاتې راغله. استرالیا نن د افغانستان پر وخت سهار 5 بجې له افغان ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوه. دا په تیر او روان کال کې دویم ځل دی چې یادې دواړه لوبډلې په نړیوالو جامونو کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ څو ځل لوبې پلان شوې وې، خو په هیواد کې د بشري حقوقو اوسني وضعیت ته په کتو استرالیایي کرکټ بورډ یادې لوبې لغوه کړې. استرالیا په 2020 کال کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ټیسټ لوبه او بیا د 2023 کال په مارچ میاشت کې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت له امله له افغان لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبلړۍ لغوه کړه. د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا له دې پریکړې وروسته یاده لوبډله په هند کې د تیر 2023 کال په یو ورځني نړیوال جام کې د نومبر په 9 له افغانستان سره مخ شوه. له دغې لوبې وړاندې د افغانستان مخکښ تیز توپ اچوونکي نوین الحق استرالیا ته په کنایه‌آمیز ډول ویلي و چې آیا استرالیا ته اوس هم د بشري حقوقو مسله مهمه ده که د نړیوال جام 2 پوینټونه. نوموړي په خپل انسټاګرام سټوري داسې لیکلي و چې د دوه اړخیزه لوبلړۍ له انکار وروسته اوس به په زړه پورې وي چې د استرالیا کرکټ بورډ په نړیوال جام کې هم په خپل دریځ ودرېږي او که دوی ته له بشري حقوقو 2 پوینټونه مهم دي. په همدې حال کې په دې لوبه کې بیا استرالیا په ډیره سخته له افغانستان وژغورل شوه او د 3 وکټو په توپیر یې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوله. له دې ټولو سره د استرالیا کرکټ بورډ د روان کال د مارچ په 13 هم اعلان وکړ چې له افغانستان سره یې په راتلونکي اګست میاشت کې ترسره کیدونکې 6 ورځې لوبلړۍ وځنډوله. یاد بورډ د ځنډولو لامل په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت او په نړۍ کې د ښځینه‌و د کرکټ وده په ګوته کړې وه. د تل په څیر بیا هم د استرالیا کرکټ بورډ دا پریکړه له غبرګونونو سره مله وه. یاد هیواد چې تر ډیره خپل ځان د بشري حقوقو مدافع ښیي او حتی د مسله کرکټ ته هم را دننه کړي له افغانستان سره دوه اړخیزه لوبې نه کوي، خو په نړیوالو جامونو کې اتلولۍ ته د رسیدو لپاره د خپلو ارزښتونو له مخې د بشري حقوقو مسله له پامه غورځوي او د 2 پوینټونو لپاره له افغان لوبډلې سره مخ کیږي. بلاخره افغانستان هم د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې استرالیا ته سخت ماتې ورکړه او یو ځل بیا یې وروښوده چې نور افغان لوبډله او لوبغاړي عادي ونه ګڼي.